سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شاه فیسبوک باندې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. فضل حق فاروق د ځان په اړه مینوالو ته ښه زیری ورکړی دی. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان او چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروق چې په آسیا جام سیالیو کې غوره لوبې نندارې ته وړاندې کړې او د مقابلې لوبډلې په وړاندې بهترین توپ اچونې وکړې. نوموړي د کرکټ مینوالو ته یې نوی زیری ورکړی چې په راتلونکو کې به 149 سرعته کې توپ اچونه وکړي. فاروق په آسیا جام سیالیو کې د پاکستان په وړاندې لوبه کې په خپله دویمه او د لوبې په دریم اور کې په دریم بال کې چې محمد رضوان ته یې ترسره کوو، نوموړي دغه بال په 140 سرعته کې واچوه چې په روان آسیا جام کې له تیزو توپ اچولو څخه وشمیرل شو. فاروق د افغان لوبډلې ځوان توپ اچونکی دی. ډله له ډېره پخوا راهیسې د چټکو توپ اچونکو له کمښت سره مخ ده، خو په دې وروستیو کې ملي لوبډلې ته د فضل حق فاروق د راتګ مثبت تمام شوی او د چټک توپ اچونې ستونزه یې تر یو څه حده حل شوی دی. د کرکټو مینوال وایي چې په راتلونکي آسیا جام کې د فضل حق فاروق ترڅنګ 19 کلنو لوبډلې چټک توپ اچونکی بلال سمیع او وفادار مومن ته په لوبډله کې چانس ورکړي، نو د افغان لوبډلې د تیز بالنګ تش ځای به ډک شي. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.